که ستاسو چرګان وزن نه اخلي، هغوی لپاره چې څومره کور کې شیان وي د خوړو لپاره کورکمن ورکوئ، مستې ورکوئ، هر څه ورکوئ، بیا هم وزن نه اخلي چرګان. اصیل چرګان والا د دې مشکل څخه ډېر ځورېږي. چرګان تاسو سل ساتلي وي او هغوی 45 دانې اچوي، 50 یا 70 دانې اچوي، نو دا شیان څنګه بهتر کړو؟ د دې لپاره موږ ډیزاین کوو ګروت پروموټر. په دې ویډیو کې 4 داسې ګروت پروموټر تاسو ته ښایم چې د چرګوړي په وزن اخیستلو کې موږ سره کومک کوي. که چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، چینل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او ویډیو ته نور ملګرو ته شیر کړئ. السلام علیکم، زه یم ډاکټر حمید الله او تاسو ګورئ پولټري ویډ ډاکټر حامد. په 4 ګروت پروموټرو کې په اول نمبر چې راځي هغه د یست یا ایست یا خمیر مایع. په چرګانو کې زهریت کموي، ګټ هیلث امپروف کوي، از ا پریبایوټیک استعمالولی شو. ډایجسشن یا هاضمه ښه کوي، چې هاضمه صحیح شي، ګټ هیلث ښه شي، نو فیډ کنورشن ریشیو یا اف سی آر ښه کیږي. که هغه هګۍ والا چرګان وي یا هم برایلر چرګان وي، په دغه رقم پاکټونو کې پیدا کیږي، کوم چې تاسو د سکرین پر مخ ګورئ، په خوراک فروشي دکانو کې پیدا کیږي. دوهم چې کوم ګروت پروموټر دی تاسو په سکرین باندې کتلی شئ، هغه دی الویرا. یو پلانټ دی، دا تاسو کټ کوئ هم شئ، چرګانو ته استعمالوی شئ او تاسې د دې اوبه یعنې د دې جوس هم چرګانو ته ورکولی شئ او تاسې د دې پاوډر هم د الویرا ډېر مختلفې فایدې دي. دا تاسو د چرګ مقاومت قوي کوي، انټي بکټیریل، په حیث سالمونیلا وي، کولای کنټرولوي. د دې په داخله کې انټي اکسیډانټ دی، ویټامین سی، ویټامین ای، ویټامین ای پکې وي. د دې له وجې ستاسو د چرګانو مقاومت قوي کوي. دا یو طبیعي ګروت پروموټر دی، د چرګوړي ګټ هیلث بهتر کوي، ګټورې بکتریاوې بهتر کوي، هاضمه کې کار کوي د چرګانو. که چېرته چرګان بې اشتها شوي وي، په اشتها کې هم ښه کار کوي، د هګیو پیداوار زیاتوي. د دې څخه وروسته چې کوم دریم ګروت پروموټر دی هغه دی سنفلاور سیډ یا لمرګولی، یا ځینې خلک د ټپارس او خستې په نومونو یې هم یادوي. لمرګولی د لمرګولي زړي میده کوو او چرګوړي ته یې په دانه کې ورکولی شو او د لمرګولي پاوډر هم په دانه کې کارولی شو. د پروټین ضرورت په پوره کولو کې مرسته کوي. که موږ چېرته 100 ګرامه ټپارس راواخلو نو په هغې کې پروټین 28 نه تر 45%، فایبر پکې د 10 نه 40% دی. د پروټین په داخل کې ټول ضروري امینو اسیډونه شته، لکه میتونین، لایزین، ارجینین او سیسټین دي، چې ستاسو د چرګانو د مسل په جوړېدو کې د هګۍ د سایز په بهتروالي کې مرسته کوي. کلسیم او فاسفورس پکې پیدا کیږي چې د هغوی پوستکي کې او کوالټي کې مهم رول لري. او 4م کوم ګروت پروموټر چې دی هغه تاسې په سکرین باندې کتلی شئ، دې ته تخم ملنګان وایي. دا په ګرمیو کې په شربتونو کې خلک استعمالوي، په چرګانو کې ډېرې ګټې لري. په سکرین باندې کتلی شئ، په دې کې پروټین 14 نه 23% پیدا کیږي. د دې څخه علاوه په دې کې ویټامین ای، ویټامین سی، ویټامین ای، ویټامین B1، ویټامین B3 لیدل کیږي چې د چرګوړي په معافیت، وزن اخیستلو، د هګۍ پوستکي او کوالټي کې مهم رول لري. او په دې کې ټول منرالونه پیدا کیږي لکه کلسیم، زنک، پوتاشیم، مګنیشیم، فاسفورس، اوسپنه او سیلینیم. د دې 4 ګروت پروموټرو په باره کې ما تاسو ته معلومات درکړل چې په دې کې څه مواد دي او څه کار کوي. اوس راځو ډوز ته چې په دانه کې دا څنګه استعمال کوو. راځو د سکرین مخې ته. په 1 کیلوګرام دانه کې خمیر مایع د 3 نه تر 15 ګرامه اچوو، الویرا پکې د 2 نه 4 ګرامه اچوو پاوډرې، لمرګولی یا ټپارس پکې د 10 نه 50 ګرامه اچوو، او تخم ملنګان یا چیا سیډ پکې د 10 نه 15 ګرامه اچوو. که چېرته په غوښین چرګانو کې استعمالوئ نو لمرګولی او تخم ملنګان باید زیات استعمال کړو. د خمیر مایع استعمال باید په دواړو سرحدونو کې هماغه 15 ګرامه وکاروئ، که لایر ته کاروئ او که برایلر ته. خمیر مایع او ټاکزین بایندر په شکل او ګروت پروموټر په شکل کار کوي. که ستاسو کوم سوال وي نو تاسو په کامنټ سیکشن کې سوال کولی شئ. ویډیو که ستاسو خوښه شوې وي ویډیو د سره لایک کړئ. که چینل ته نوي راغلي وئ چینل د سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن بټن باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ د چینل هره ویډیو تاسو ته په خپل وخت ورسیږي. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.